دوستانو نن به په دې ویډیو کې ستاسو لپاره په ډیره مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه په خپله د کورنۍ جوړښت یا فامیلین میټ ګلیډه دي، یعنی د کورنۍ غړي دي. راځو کورنۍ ته څه وایي؟ دی فامیلیا یعنی کورنۍ. په خپله په متمدنه نړۍ کې د کورنیو جوړښت یو ډول ده او په قبیلوي ټولنو کې د کورنیو جوړښتونه یا تشکل بل ډول ده، خو په هر حال هغه څه چې ډیر لازم دي او اړین دي تاسو سره یې په دې ویډیو کې شریکوو. د فامیلیا د کورنۍ نه مثلا چې شی په کورنۍ کې شامل دي؟ د فاتا پلار، دی موټا باید بیلډن ایپا اوډا ایلټن، یعنی په خپله د اولادونو دپاره دا والدین دي او مور او پلار یا مثلا ښځه او میړه دا په خپله بیا ایپا هم دته ویل کیږي. په هر حال راځو د فاتا، دی موټا، der Sohn, die Tochter، یعنی der Sohn معنا زوی، die Tochter لور، der Bruder ورور، die Schwester خور، der Großvater نیکه یعنی د پلار پلار، دی großmutter دا په خپله انا یا په ډیرو سیمو کې ورته نیا ویل کیږي، نو großvater ته اوپا هم ویل کیږي او großmutter ته اوما. der onkel، onkel معنا تره یا ماما ته وایي، که څه هم زموږ په محل کې کاکا دپاره یو څه یعنی د پلار ورور ته کاکا ویل کیږي او د مور ورور ته ماما ویل کیږي، خو اونکل چې دی دا په دواړو کې یعنی کاکا او ماما ته دواړو ته استعمالیږي. دی ټانټا خالا یا ترور. دیر کوزین، د ماما یا هم د کاکا زوی ته کوزین وایي او دی کوزینا، کوزینا بیا د ماما لور یا د کاکا لور ته وایي. بل چې دا دیا انکل، انکل لمسی ته وایي، هغه که د مور لخوا نه وي او که د پلار لخوا نه وي دغه ته څه وایي؟ یعنی لمسی ویل کیږي. دی انکلین لمسی یعنی مؤنث نوم ده. دیر ایمن میړه یا خوند چې من هم ورته وایي، که چېرته موږ ورته وایو چې من نو د دې دپاره به خامخا مذکر ارټیکل استعمالوو چې ډیر من، یعنی دلته موږ استعمال کړی ده دیر من یا دیر ایمن یعنی خوند. دی ایفغاو یا فغاو یا په خپله میرمن ده، که چېرته ای هم موږ نه ورسره استعمالوو یعنی یوازې فغاو استعمالوو، د دې دپاره به هم مؤنث ارټیکل ورکوو چې دا په خپله دی فغاو کیږي، یعنی د مؤنث ارټیکل له مخې نه د بشتم ارټیکل له مخې نه موږ دا تعریفوو. دس ایپا جوړه یا په خپله میړه او میرمن دغه ته ایپا ویل کیږي. دوستانو که ویډیو ګټوره وه نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ او موږ تعقیب کړئ.